نداء الوقت وحاجة العالم المعاصر. د نن وخت غږ شی ده، د نن نړۍ غوښتنه له موږ نه شی ده. علامه ابوالحسن علي الندوي وایي د امریکا په کوم پوهنتون کې د اسلامیاتو د څانګې یو استاذ په 1966 کال کې کراچي ته راغلی و، هلته یو خطاب کو، یو خبره یې کوله، داسې ویلې د نننۍ دنیا څه غواړي؟ نننۍ دنیا دوه شیانه غواړي. یو دا غواړي چې په دنیا کې د امن وي. ټولې دنیا د نن عصر دا نعره ده چې دنیا کې د امن وي. یو دویم دا غواړي چې دنیا د منسجم وي، انسجام و نظم دی پکې وي. دا دوه نارې دنیا راوهي. مونږ چې دغه د امریکې د پوهنتون د اسلامیاتو د څانګې استاذ په دې درس کې ویلې، داسې ویلې نننۍ نړۍ چې نارې راوهي دوه شیان غواړي، یو امن غواړي، یو انسجام غواړي. په نننۍ نړۍ کې په ټولو ادیانو کې داسې دین نسته ده، داسې یو فکر نسته ده چې نړۍ ته د نظم او انسجام او امن ورولي غیر له اسلام نه بل دین نسته. غربیت څه د طالبانو؟ دغه غربیت دوی وایي موږ نړۍ ته ټول ناامنۍ په نننۍ نړۍ کې چا جوړه کړې؟ غرب جوړه کړې. افغانستان کې چې غرب ناامنۍ وله چې دوی ووتل، څوک راغی؟ امن راغی. نو اسلام څوک ده؟ په غزه کې په لسګونو زره انسانان شهیدان کړل، تباه یې کړل، برباد یې کړل. ټوله غزه یې د خاورو سره خاورې کړه. جنګ چا جوړ کړی؟ دغه غربي فکر. تاسې د خبر باندې ځان پوه کړئ. لږ ډېره مهمه خبر، د نننۍ نړۍ څه نارې راوهي؟ د نننۍ نړۍ طالبانو دا د یو ګرداب طرف ته روانه ده. طالبانو دا نړۍ داسې یو ګرداب خو پېژنئ، د اوبه داسې کله تاویږي. د برمودا د مثلث په اړه معلومات لرئ؟ څومره طالبان ګوتې جیږې کوي چې زه پوه سم؟ نو خو جغرافیه مو نه ده زده. دا ځان سره ولیکئ، په دې یو انټرنیټ کې ویډیو راواخلئ، ویې ګورئ. د برمودا مثلث ورته وایي. د برمودا مثلث دا داسې یوه جنجالي مسله د دنیا کې چې په دې ساحه تیارې نه تېرېږي، چې تېرې سي تیارې کته نه باسي. داسې یو ګرداب ده د اوبو. دې ته مثلث د برمودا ورته وایي. په دې لږ معلومات وکړئ طالبانو. راتلونکي جمعه کې بیا که زه پوښتنه درنه وکړم، ټول باید ما ته ګوتې جګې کړي. یو طالب هم چې ویډیو را پیدا کړي ټولې باندې کتلی شي. نو دا دنیا داسې ورځ تر بلې د برمودا مثلث ته په نږدې کېدو ده، یو ګرداب طرف ته تلونکې ده. دنیا طالبانو ورونو داسې یو نهایت ډېر دردمن حالت سره دنیا مخ کېدونکې ده. تاسو ته طالبانو معلومات نه کېږي. دا اوس د ایران او د امریکې جنګ دا ډېر خطرونه لري، ځکه ایران هم یو اټومي هېواد ده. اټوم داسې نه ده چې بیا تا ته داسې وګوري. دنیا ټوله دنیا له منځه وړي. اټوم داسې خطرناکه وسله ده. او دلته په سیمه کې ټول عربي نړۍ اوس امریکایانو ته هغه کوي، زارۍ کوي چې جنګ مه کوه. او ایران هم داسې نه ده چې په سیمه کې یو ډېر له قدرتمندو. نو که دا جنګ دا ورې کېږي، کېدی سي ډېر خطرناکه سي. دا دنیا داسې یو حالت سره مخ ده که نه چې نهایت یې ډېر دردمن ده، یو ګرداب ته روانه ده. دا دنیا کې چې څومره اټومونه هېوادونه ډېرېږي، د حالت ډېر ناامنه کېږي، ځکه اټوم ډېر خطرناکه وسله ده. به یو ورځ درته د اټوم په اړه بحث کوم چې اټوم څه شی. خو یوه خبر در سره واورئ، دغې دنیا ته چې امن دغه دنیا نارې راوهي، ټوله دنیا نارې راوهي، امن را غواړم او یو نظم و انسجام غواړم. غربي فکر خو موږ ولیدو چې غربي فکر څوک نه شي راوستلی. ټوله دنیا کې نن ناامنۍ چا جوړه کړې؟ دغه غرب جوړه کړې. طالبانو ورونو په دنیا کې چې دا اوس ډېر خطرناک حالت ده، یو غزه ده او یو د روسانو د اوکراین چې جنګ ده که نه، دا دوه غټ جنګونه دي. د دواړو جنګونو تر شا څوک؟ غرب. نو ناامنۍ سوه که امن سو؟ په خپله وینزویلا کې د حالت دی چا ده؟ په پاکستان کې، په افریقا کې، په نوره دنیا کې، په ایران کې. دا ایران چې یو لوی حکومت امن خلکو ته راوستلی او یا 80 میلیونه انسانان دي. دا خلک چې بله ورځ په مظاهرو کې راپورته کړل ایران یا 6-7 کسان پکې وژلي، یا 4 کسان یې وژلي. د اضطراباتو د جنجالونه ناامنۍ دي چا له وجې نه ده؟ دا د غرب د وجې. دغه عالم ویلي چې نننۍ دنیا دوه نارې راوهي. دا دواړه نارې د اسلام له دین نه په بل شي کې نسته.
اسلام له دین نه په بل څه کې نسته ده. اسلام هم د امن دین ده او اسلام هم د انسجام دین ده. مسلمانانو، دلته ناستو علماو طالبانو ټوله نړۍ اسلام ته نارې راوهي، کفري او غربي نړۍ نارې راوهي چې امن په نړۍ کې راوستلی سي، د اسلام دین راوستلی سي. امن چې په او انسجام چې راوستلی سي په نړۍ کې څوک راوستی سي؟ هغه د اسلام دین راوستلی سي. خو هلته چې مسلمانان دوه شی په ځان کې راولي، یو دا ده چې مسلمانان علمي خلق سي، علم په ځان کې راولي. یو دویم دا ده چې دغه علوم د اسلام په رنګ باندې رنګ سي. دغه علوم چې نن غرب لري، ما خبر واورئ، دغه علوم چې نن غرب لري، دغه علوم که افغانستان خلق زده کی او دغه علوم د اسلام په رنګ باندې رنګ کی، د دنیا قاده و مشران به څوک وي؟ د دنیا واکمنان او د دنیا باندې به ابرقدرت څوک وي؟ دغه افغانان به وي، بیا به اسلام وي. نن چې غرب کفار او امریکا ټوله په ټوله دنیا واکمن دي، خو د علم برکت ته کنه دغه علم، خو دغه علم سره سره دنیا امن کړي که نه امنه ده؟ دغه علم ته ځان کې راوله، خو دغه علم سره څوک ورکه؟ اسلام په رنګ باندې رنګ کا، نو ټوله دنیا به د چا د سلطې لاندې راسي؟ د اسلام او د مسلمانانو. او چې د دنیا کومه غوښتنه ده هغه هم دواړه ومنل سي، بیا امن به م وي، انسجام او نظم به م وي، ځکه اسلام د نظم او د انسجام دین ده او اسلام د امن دین ده. هر چاته خپل حقوق پکې ورکړل سوي دي. والله دا نداء الوقت وحاجة العالم المعاصر. نننۍ نړۍ، ټوله نړۍ، کفري او غربي نړۍ دوه شیان غواړي. هغه دوه شیان غیر له اسلام نه په بل چا کې نسته ده. نو مسلمانانو غواړئ که نه چې بیا مو قیادت نړیوال سي؟ غواړئ که نه چې عباسي او اموي خلافت کې مو چې قیادت نړیوالو، بیا مو نړیوال قیادت سي؟ غواړئ که نه غواړئ؟ نو خو د غوښتنې دپاره ځان زوی، یو سړی نارې وهي زه خدایه زوی غواړم، خدایه زوی غواړم. نو زوی چې واده ونه کړي، زوی الله درکوي؟ واده به کوې بیا به د الله نه زوی غواړې. نو ته چې نړیوال قیادت غواړې بیا بیرته، نو دوه شیان به ورته کوې. علم به غواړې، ځکه موږ نن ګورو چې دنیا واکمنه ده. کومه دنیا، کوم مملکتونه چې په کومو ځایونو واکمن دي، یو څوک نه، یو علم ده. خو دغه علم ته نه کفایت نه کوي. له دغه علم سره اسلام، د اسلام په رنګ باندې رنګ که، صبغت الله یې که. تی بیا وګوره چې راتلونکي 50 کلونو کې بیا د اسلام د معاویه رضی الله عنه بیړۍ، بیا هغه اسطولونه، بیا هغه په منجنیقونو باندې بار بیړۍ، بیا د بزنیتي، د افریقا نه د بزنیتي طرف ته خلافت د ړنګولو په ادرس بیا ور روانېږي که نه؟ بیا مسلمانان د ګردو خرڅولو ته ضرورت نه لري. بیا به مسلمانان د هغې لویې نصرانۍ امپراتورۍ د ړنګولو خوبونه وویني. خو دا وچې جذبې مه کوئ. په وچو جذبو نه اصلي حل لاره را پیدا کوي چې د امت اصلي حالت نه راوباسو. اصلي حالت یو څه وخت غواړي، ستړي غواړي. خیر دا ستړي به تېره کړو، خو چې اسلامي امت الله عز وجل بیرته خپل حالت ته ورسوي. لږ به دمه وکړو، بیا به بیا وغږېږو.